د ننګرهار مرستیال والي سره د مرکزی ادارې مسؤلینو ولیدل. د ننګرهار مرستیال والي مولوي غلام رحمان حیدري سره د چارو ادارې د پانګونې رئیس انجینر احمد ضیا او د ستراتیژۍ او پالیسۍ رئیس مفتي عثماني په مشرۍ پلاوي او د پوهنې وزارت د استخدام رئیس مولوي صادق صدیقي ولیدل او د دې ولایت اړوند په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې. د ننګرهار ارشاد حج او اوقاف ریاست مسؤلین وایي سږ کال به له دې ولایت څخه د معلمینو په شمول 1488 تنه د حج فریضې ادا کولو په موخه سعودي عربستان ته ولاړ شي. دوی وایي په دې حجاجو کې 1033 پخوانیو، 1 نوي مجاهدینو او 228 نویو کسانو ته سهم ورکړل شوی دی. د ننګرهار په بی بی فاطمه زهرا ولایتي روغتون کې نوې تخصصي څانګې پرانستل شوې. د ننګرهار بی بی فاطمه زهرا ولایتي روغتون کې د اندوسکوپي، کلونوسکوپي، لابراتوار کلچر، پولی کلینیک او عمومي زیرمتون څانګې پرانستل شوې. د عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف په خپله وینا کې د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا ډاډ ورکړ. د ننګرهار امنیه قومندانۍ اړوند اطفائیې مدیریت مسؤلین وایي روان کال 55 د اورلګېدنې پیښې په بریالیتوب سره مهار کړي دي. مسؤلین دغه راز وایي د رامنځته شوو اورلګېدنو پر وخت مهارولو سره د 678 میلیونه 942 زره افغانیو په ارزښت د مالی زیانونو د اوښتو مخه نیولې ده. جلال آباد ښار کې 280 کورنیو سره د څه باندې 3.1 میلیون افغانیو نغدي مرسته وشوه. د ننګرهار کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست تر چتر لاندې ډي آر سی موسسې له لوري د جلال آباد ښار درېیمه ناحیه کې 280 راستنو شوو کورنیو سره د 3 میلیونه او 120 زره افغانیو نغدي مرسته وشوه. د ننګرهار ګوشتې ولسوالۍ لرې پرتو سیمو اوسیدونکي وایي مخابراتي خدمات ورته کمزوري دي. دوی وایي انټرنیټ کار نه کوي، یوازې غږیزې اړیکې هغه هم په سختۍ نیولی شي. د قندهار ښاروالۍ مسؤلین وایي چې دغه ښار په 9مه ناحیه کې د پنجوایي دوراهي سړک د قیر کولو چارې د 80 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوې. د قندهار ښاروالۍ ویان سیف الله عاصم باختر اطلاعاتي اژانس ته وویل چې دغه پروژه د ښاروالۍ له پراختیایي بودیجې تمویلیږي او موخه د ښاري زیربناو پیاوړتیا ده.